پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لره یو سرای سړی رالی سرای سړی چې رالی ولی یا رسول الله ما د قرآن د زده کړې بیخ ډېر کوشش وکړ خو قرآن مې نه زده کېږي ما د قرآن د زده کړې بیخ ډېر کوشش وکړ قرآن مې نه زده کېږي ته ما ته داسې کلمې راوښیې چې هغه کلمې زه وایم او زما د قرآن پر ځای هغه خبرې چې دي هغه ودرېږي قرآن خو زما زده نه دی نو چې ته ما ته داسې کلمې راوښیې چې بیا زه هغه وایم لکه چې د قرآن په ویلو کې الله ما ته څو اجرونه راکوي د غومره اجرونه الله ما ته هلته راکوي ما ته کلمې راوښیې ګوره دا څونه عجبه خبره ده دا سرایان خلک صحابه کرام فرمایي موږ به د پیغمبر علیه السلام سره د ډېرې پوښتنه نه سوای کولی موږ به په انتظار و چې خدای دې یو سرایي سړی راولي سرایان خلک به وو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجلس څخه به ډېر ناشنا و ورک به و ورمالمېدله به نه لیکن چې رالو ډایرکټ به پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله دا خبره څنګه سوه پلانۍ څنګه سوه ناوله دې خبرې به کولې نو صحابه فرمایي چې دوی به پوښتنه وکړه زموږ سوال به په هغه کې حل سولو زموږ سوال به په هغه کې حل سو او ادا سو نو دا سرایي سړي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وویلې ته داسې وکړه دا تورې وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا تورې ډېر وایه دا داسې دی لکه ته چې قرآن وایه دا داسې دی لکه ته چې قرآن وایه زموږ په دې سپین ږیرو کې مشرانو کې دا د سارا په خلکو کې اکثره د مشرانو قرآنونه نه دي زده اکثره و د الله رسول ګوره یو سرایي سړی رالی د څونه ډېرو مسلمانانو مسله یې حل کړله اوس ما ویل ځان ته دي د پیر د ځان ته دي د علماو د ځان ته دي د امام ابو حنیفه د ځان ته دي خو چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ورسیږي دا زموږ دپاره هغه حرف اخر دی د هغه په اخوا بیا نور تور چې دی هغه ځایږي نه نو اوس ګوره دا سرایي سړی رالی په لکو نه په کروړو مسلمانانو چې قرآنونه یې نه و زده د هغو دپاره یې لاره چې د هغه یې حل کړله بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بزبان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر علم بیهقی بیا یو بل تورې مور سره کړ دی ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم کور سره وایه کې نور سره وایه لا حول ولا قوه الا بالله وایه کې نه وایه هغه څلور چې کومې کلمې د الله رسول وښولې هغه به ضروري وایو که لا حول ولا قوة الا بالله ورسره زیات کو څه بده خبره به نه وي صحیح دا سرایي سړی پیغمبر علیه السلام ته وایي یا رسول الله دا خو ټولې هغه خبرې سوې چې د الله دپاره دي سبحان الله الله پاک دی الله اکبر الله چې دی هغه ډېر عظیم دی الحمدلله ټول تعریفونه د لري دي لا اله الا الله د الله سما سوا بل څوک معبود چې دی هغه نشته دا خو ټولې خبرې د الله دپاره سوې زما دپاره څه خبره پاته سوه د الله رسول ورته وفرمیل ته بیا دا ووایه اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني یا الله زما مغفرت وفرمایه یا الله زما سره د عافیت معامله وفرمایه یا الله ما ته هدایت وکړې یا الله ما ته رزق راکړې دا ستا دپاره دا تورې سو صحابي روان سو چې روان سو پیغمبر علیه السلام وفرمایلې په دواړو لاسو یې نیکۍ راټولې کړلې په دواړو لاسو یې نیکۍ راټولې کړې لاسونه یې ډېر په ډک کو هغه د ولاړې هغه صحابي صحیح سلو یو طرف ته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر علامه بیهقی بیا وایي لا حول ولا قوة الا بالله دا تورې سو بل طرف ته اللهم اغفر لي صحیح سلو زما مغفرت وفرمایه اللهم ارحمني پر ما رحم وکې اللهم اهدني ما ته هدایت وکې اللهم عافني یا الله ما ته عافیت را نصیب کې او اللهم رزقني یا الله ما ته رزق را نصیب کې ګوره څونه زورور مسله سوله چې دا مسله زما او ستا دپاره یو سړی چې دی هغه زه اسانه تورې درته وایم قرآن یې نه دی زده
اخو معلومه خبره سو چې هغه به دی څه کوي دغه اذکار دی کوي. اوس یو سړی دی چې هغه غسل نه لري، سړی دی غسل نه لري، یوه زنانه ده چې هغه مطلب دې ته د قرآن د ویلو اجازه نشته، لمنځونه نه کوي، نو که هغه زنانه قرآن یې زده یې هم د قرآن اجازه نشته چې دا قرآن ووایي، د قرآن اجازه نشته، ځکه یو سړی بغیر د غسله یې هغه ته د قرآن اجازه نشته. دغسې یو زنانه راواخله چې هغه لمنځونه نه کوي، هغه هم قرآن نشي ویلی، قرار دي د لمانځه پر ټیم اودس کوي، مسله د اوارۍ را دي چې پر هغه خپله مسله دې کښېني، پخوا چې به دې لمونځ کوئ نن لمونځ نشته، پر هغه ځای دې کښېني د هغه دې وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. څونه زوروره خبره شوله. د الله رسول فرمایي بهترین عمل د الله په دربار کې هغه دی چې همیشه یې سړی کوي، و ان قل پروا نه لري، کم دی که څه هم دا ستا ذکر و اذکار کم وي پروا نه لري. یو فرضیاتو کې کم و زیاتوب نه چلیږي، ابه خامخا کوو، په نوافلو کې راواخله، په ذکر و اذکار کې راواخله، په تلاوت کې راواخله، په تهجد کې راواخله، صلات تسبیح راواخله، د هغسې اشراق راواخله. د الله رسول فرمایي لږ لږ یې کوه پروا نه لري، خو هره ورځ یې کوه. په دې مسله ستاسې سر خلاص که د چا قرآن نه زده هغه د دغه عمل چې دی هغه اختیار کړي. زه تاسو ته نن د فایدې خبرې کوم، زه ورته مجبوره، تاسو ورته مجبوره، زما دپاره هم کامیابي، ستاسو دپاره هم کامیابي، زم کامیابه تاسو هم کامیابه انشاءالله. په آینده کې به دغه تورې وایو، صحیح سلو. بیا خاص کر هغه سپین ږیري چې د هغو قرآن نه دی زده، بیا خاص کر هغه څوک چې هغو د غسل ضرورت دی، نو خو دی قرآن نشي ویلی، یا زموږ تی مطلب سیاسر راواخلی، هغه د لمانځه وخت یې نه وي، بس قرار کښېنه اودس وکړه، که اودس نه وکړي هم پروا نه لري. نو صحیح سلو. دا مې اسانه تورې درته وویلې، او هغه تورې مې درته وویل چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نه زما نه د پیر نه د بزرګ نه د مرشد د هیچا د خوا مې نه دي درته ویلې، او د محمد رسول الله خبرې ټول حق سچ او د دین او د اسلام او د ایمان خبره ده، د ایمان دا خبره ختمه شوه.